د انډیا او د پاکستان د صورتحال کې د ټولو نه اهم کردار د پاکستان د اعتماد او د خلکو د اعتماد چې کوم هغه خو یو دا چې پاکستان ټول یو متفق شو، فوج، ولس، سیاستدان، ټول خلک چې کوم دی په یو دغه کې وروته او وی چروره زمونږ خپل اختلافات په خپل ځای باندې، خو انډیا خلاف چې کوم دی مونږ یو انډیا کې کوشش وکړو ټول ملک، ټول ولس، ټول عوام، ټول هر سړی به د دې دغه بل خبره دا ده چې بنیادی خبره هغه دا وه چې د انډیا دا خبره په دنیا کې چا هم نه منله. پاکستان سره چین ودرېده، پاکستان سره ترکیه ودرېده، پاکستان سره افغانستان ودرېده، سنټرل ایشین کنټریز سره ودرېدل، آذربایجان ته کولا وی چې فوج درلېږم که د خوښئ هلته کې چې کوم دی بوسنیا واړه ملکونه خو ودرېدلو سره د انډیا تر اوسه پورې د هغوی د موقف د پاکستان خلاف چا سټیټمنټ نه دی ورکړی. امریکا وایي چې زما پکې څه کار نشته، خپله خبره تاسو په خپله حل کړئ. چین چې کوم دی خو د پاکستان سره ودرېده، روس چې کوم دی هغه بې طرفه دی، مغرب ورته وایي چې وروره سره ته وښایه، ایویډنس وښایه. دا ته خو هسې ګپ لګې. واقعا هغه رابندروپیل امریکن سفیر هغه خبره ده وایي چې یاره 15 منټه لا شوي نه دي او ته په پاکستان الزام لګې، ستا پولیس لا هغه ځای ته رسېدلي نه دي، ستا فوج رسېدلی نه دی، هلته کې ډز شوی دی او ناګهانه ته وایي چې یاره دا پاکستان کړی دی، پاکستان نه شوي دی. نو د دې د وجې نه دا وخت انډیا چې کومه ده ډېر سخت ملامتیا سره مخ دی. اوس ته خپل خلک راپاسي، هغوی دې تپوس کوي چې یو کار مو نشو کولی، صحیح پلانینګ مو نو کړی، تاسو فالس فلیګ اپریشن کو، خو د هغې دا سکرپټ چې کوم دا مو داسې بوده عجیبه غونته کې سکرپټ جوړ کړی و چې اوس خپله انډیا هم نه اخلي. نو د هغې د وجې نه یو خو دا خبره ده چې پاکستان ډېر په یو کانفیډنس، سپر کانفیډنس چې کوم دی پاکستان ګین کړ، ولس یې اتفاق متحد شو، فوج او د ولس ترمنځ هغه کمې فاصلې وي هغه ختم شولې. او بل دا دی چې انټرنیشنلی د پاکستان چې کوم موقف و د هغې ډېر پذیرایي هغې ته میلاو شوله او انډین چې کوم دی هغوی هر ځای کې د ملامتیا سره مخ دي.